حضرت ابو موسی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې کله جهنميان جهنم ته لاړ شي نو په دغه جهنم کې به مسلمانان هم موجود وي. هغه مسلمانان چې د خپل ګناهونو د وجه جهنم ته تللي وي نو دا کافران به مسلمانانو ته پیغور ورکړي، ورته به وایي چې تاسو خو مسلمانان وئ، تاسو خو کلمه ویلې وه، تاسو به منځونه کول او سره د اسلام چې کوم دی هغه د جهنم ته راغلی، په موږ او په تاسو کې فرق څه شو؟ آیا تاسو ته خپل اسلام څه فایده درکړله؟ نو دوی به ورته جواب ورکړي چې ګوره زموږ نه په دنیا کې څه ګناهونه شوي وو او د هغې ګناهونو د سزا لپاره موږ جهنم ته راغلي یو، ځکه جنت چې کوم دی دا یو اعلی ځای دی، یو بهترین ځای دی او دغه ځای د ګناهګار نشي تللی، بلکې هر هغه څوک به ورته ځي چې صفا وي او د ګناهونو نه بالکل صفا شوی وي. نو جهنم داسې ځای دی چې په دې کې د انسان ګناهونه چې کوم دی ورجېږي، صفا شي او خپله سزا ورته میلاو شي. نو مسلمانان به ورته وایي چې زموږ نه په دنیا کې چې کوم دی څه ناڅه ګناهونه شوي وو او د هغې ګناهونو د سزا لپاره دلته راغلي یو. موسی علیه السلام فرمایي چې الله جل شانه ته به دا خبره دومره خوښه شي چې فرشتو ته به حکم وکړي چې په جهنم کې څومره مسلمانان دي هغه ټول جنت ته لاړ شي او د هغوی مغفرت وشو. کله چې دا منظر کافران ویني نو هغوی به ډېر زیات خفه شي، هغوی به آرزو وکړي، ارمان به وکړي چې کاش موږ په دنیا کې یو ځل دا کلمه ویلې وي، مسلمانان یو موږ یو ځل دا کلمه ویلې وي نو موږ به هم چې کوم دی نن جنت ته تللي وي، د دې اور نه به موږ ته نجات میلاو شوی وي. نو عزتمند ورونو دا کلمه ډېره بهترینه کلمه ده. الله جل شانه فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د هر نیکۍ بدله هغه نیکي ده. دلته حسن بصري رحمه الله فرمایي چې د نیکۍ نه مراد هغه لا اله الا الله دی او د دیم نیکۍ نه مراد هغه جنت دی. یعنی څوک چې لا اله الا الله وایي نو داسې انسان به جنت ته ځي. نو عزتمند ورونو بیا دې موږ او تاسو هر ساعت کې هر وخت کې د الله جل شانه عبادت وکړو او د دې کلمې د ویلو ډېر زیات اهتمام وکړو.